پرسته خودپسند یاره لاړم. خودپرست خودپسند یاره لاړم. زما ډېره عقلمند یاره لاړم. زما وخته زما بخته زما تخته. زما وخته زما بخته زما تخته زما مرګه زما ژوند یاره لاړم. د خیبر زلمي پښتو زمونږ شان دی، مونږ پښتانه یو په وطن ځان قربان دی. تی ورانې تا لکه ترنم نه درځي، زما غرې وران کړ. نو الله پاک دې په دې تاریخي خاوره باندې امن راولي. دا یو ډېر لوی ارمان دی. سپینو کړلو تور کلی تور کلی تور کلی، دا زمونږ کور کلی کور کلی کور کلی. شروع کوم د پاک الله په پاک نوم. قدرمنو عزتمنو ملګرو پښتنو افغانانو رونو خویندو، زیم ستاسو باچاجي، ستاسو صابر شاه صابر، ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا غږ شاملوم. ملګرو ژوند سفر دی چې درومې سبمومې. زمونږ د یور وایس ټي وي لندن د معیاري مرکو دا سفر دا یو کال نه واوړېدو، او چرته هم چې د مقصد او مدعا مارغه وي، چرته هم چې د مقصد او مدعا سوري وي، چرته هم چې د مقصد او مدعا اوبه وي چینې وي، هلته مونږ ځان رسو او هغه خاوره تاسو ته ښایو. د هغه خاورې ژوندي اتلان ژوندي شخصیت تاسو ته در پیژنو. صوابه او سوات د پښتنو هغه علاقې دي چې په سوونو بلکې په زرګونو ژوندي اتلان په دې خاوره کې موجود دي، او اوس هم د ژبې د ادب او د فرهنګ خدمت کوي. صوابه چې یادېږي نو صوابه سره به مانیرې هم یادېږي، او مانیرې چې یادېږي نو په دې کې به بیا دا ډېر قد اور عزیز مانیروال او د ډېر محترم انور مانیروال نومونه د خپل ژبې د ژوند بقا او ښایست په حواله د خپل تر تازه او جدیدو شعرونو په حواله خامخا یادېږي. ملګرو دا تاسو چې زما په شا باندې وینئ دا د صوابه د خاورې هغه د اباسین چپې چپې سیند دی، او صوابه ته راغلی یم او صوابه ته مانیرې ته ځمه. د عزیز لالا چې عزیز مانیروال دی، خو دلته کې ټول پښتونخوا کې د عزیز لالا په نوم پیژندې شي، او د محترم انور مانیروال سره مرکه کومه، هغوی سره خبرې کومه، کوشش کومه چې د صوابه د نورو شخصیاتو سره هم مرکه وکړم، او بیا سوات ته به زما راتلونکي مرکې او راتلونکي خپرونې به د سوات په اتلانو باندې وي. یو خبره درته کومه چې انشاءالله اوس به زه دا کوشش کوم چې هره میاشت زه د پیښور د صوبې د سرخار پیښور نه وځم، او هغه ځایونو هغه تپو هغه علاقو هغه منطقو هغه ضلعو هغه تحصیلونو ته لاړ شم چېرته کې چې زمونږ ژوندي اتلان وي. د عزیز مانیروال سره د انور مانیروال سره مرکه کوم، خبرې کوم، سپینې سپینې صفا صفا خبرې، څه نوې نوې خبرې د هغوی د ژوند کتاب راسپړم. دا کتاب تاسو ما سره هم په مینه مینه ولولئ. افغانستان ته خو عزیز لالا تللی که نه؟ او افغانستان ته تللی.
یو ځل دوه ځل پلار وطن دی که نه زمونږ بالکل نو دوه درې ځل تللی ما اجمل بابا سیمینارونه و دوه ځله اجمل بابا ژوندی و اجمل بابا یو ځل ژوندی و ښه اجمل بابا وفات شو چې نو افغانستان خو ډېر خوږ لګي که نه خپل د پښتو د وطن د پښتو وطن دی بالکل کوم نوم باندې وایي چې دغه د کابل ته مو وایي چې وران شي او کابل کې ګرځي پښتانه کاږه بریتونه یو کتاب دی چاپ دی جی یو کتاب مې چاپ دی د نظم څه نامه دا لیونی ګرځه دا یو ټپه ده په چم کې ګرځه چې ډاډه زه هم وطن کې ګرځه چې ډاډه در باندې یم بل کتاب چې چاپ کوم نو هسې زما خپل خیال دا دی چې هغې له دا دویمه مصره داسې کړمه چې وطن کې ګرځه نه چم کې ګرځه به جي دا خو دې چم کې ګرځه خو زما هم چې زما هم وطن کې ګرځه چې ډاډه در باندې فنکارانو د ډېرې غزلې ویلې دي ډېرې ویلې ته وایه څو سرونه راته وایې لکه کمې یاره بچا صاحب زما کتاب کې اوس زما په خیال داسې دغه نشته چې هغه ویلی شوی نه دی نو زه به درته کم یاد کم خو دا به پکې چې نن راغلی جانانه د سبا څه پته لګي بیا مو وایه چې زما یاره بیا څه پته لګي او دا دنیا ډېره د مکاره و زما د مینې یاره او دا یاره بیګا خوب کې مې لیدلی نن مې په زړه ډېر راورېدلی او دا ده چې کله سترګې توروه کله زړونه تختوه و جانانه دومره خو کوه ما چرته په هیره یادوه بل دا چې که وطن دی که جانان یو مې روح دی بل مې ځان ستاسو باغ کې ښاپېري زمونږ ډېره کې پیریان غریبۍ د نر بچی تا ګټلی دی میدان که په سوات کې دی مڼې په مابڼ کې انځران او د غره په سر کچه کوټه ده او باران وریږي د چا د یاد را سره شپه ده امین صاحب ګوره امین صاحب ته م یادوه لکه د موسیقۍ ستاسو شعر کوئ نو داسې شاعري او دی موږ په 1991 کې کم کلم جوړ کړو د دې نه مخکې موږ یو بله جرګه جوړه کړې وه هغه ولسي لیکوال جرګه دا موږ په 1987 کې جوړه کړې وه هغې کې ملنګ جان مندړ صاحب و دا اقبال و پکې زیدوال او ریحان و پکې او دا نورالامین صاحب هم و پکې زما په خیال یو جرګه موږ هم جوړه کړې وه د ټولې صوبې په سطح چې زه سینیر نایب صدر یم پښتانه لیکوال زه پکې وم دا په 1991 کې بالکل د دې امیش خلیل صاحب اول صدر و او بیا چې کوم دی احمد شاه ساحل صاحب صدر شو هغه دور کې زه سینیر نایب صدر وم بالکل زه سینیر او غازي سیال بیا جونیر نایب صدر و جی هغه وخت کې موږ سره دا ډاکټر اسرار صاحب دي دا ټول ودود شنغرې سیکرټري مشر سیکرټر اوس دا راته وایي چې اوس موجوده وخت د بل کتاب مواد در سره پوره دي که نه نو پوره خو راته نه ښکاري خو د باچا صاحب د ځوانۍ کې شاعري کېږي نورالامین صاحب خبره وکړه دا مې خوښه شوه نه زړه دې ځوان نه دی زړه دې ځوان نه دی نو زړه خو که ډېر وایم چې ځوان دی خو هغسې خو نه دی چې ګوره ما یو اخري شعر لیکلی دی شپېتو ته نږدې کېږم فرښتو ته نږدې کېږم د جومات او تر کوره تلو راتلو ته نږدې کېږم او د نوسو او د زامنو متازو ته نږدې کېږم دوه خبرې زده کومه پښتنو ته نږدې کېږم چې له تا نه لرې کېږم نو پردو ته نږدې کېږم داسې ورپسې نور شعرونه دي ترنم فنکاران خو د غزل یو په خپل هم ترنم کې مړه زه ځان له چې هم کولی شم خو زمونږ یو ملګری و زمونږ یو ملګری و هغه به وي زه په ناستې په ولاړې دا هم نشم ویلی چې کښېنئ نو زه د چا په مخ کې ترنم نشم کولی دا ماحول دومره ښایسته ده غرونه وګوره ډېر ښایسته دی او زما خو دواړو د شاعرۍ بعضې غزلونو لومبې اورېدونکي هم زه دا بالکل بلکې د شان نزول چې کېده دغه کیفیات هم ورسره ناست موږ به لا شپې کړي دي غرونو کې نه په ترنم هسې چې لکه زمزمه کا یو زما د سترګو د خاطره ته یو زمزمه کا نو زه څه داسې د خیبر زلمي پښتو زمونږ شان دی
مونږ پښتانه یو په وطن ځان قربان دی. تی ورانې تا لکه ترنم نه درځي زما غرې وران کړ. مونږ چې د دوره لوی جرأت وکړو هغه چې کوم نه ده ما ویل یعنې زه اوس ښه کېدم ورو ښه کېدم. ما خو ویل چې ډاډه دې کم که نه جي ما ویل چې ډاډه دې کم. نورالامین صاحب چې کوم ترنم کوي د هغې نه دې هم خراب ترنم. 100 بچي دي جي. زما خو د خیره سره 15 بچي دي. 3 مې لوریانې دي سناني دي او 2 مې زامن دي. نو هغه لوریانې مې هم ماسټر دي 3 واړه واده شوي دي 2 او یو بل هم کویدن شوی او بل 2 زامن مې دي نو هغه چې کوم دی نو هغه هم ماسټر دي. یو پکې استاد دی پرایمري سکول کې او نور ټول بېروزګاره دي. دغه د وطن علمیه ده که نه نامې څه دي؟ نو د مشر زوی مې نوم دی انتظار حسین او د کشر زوی نوم مې دی ګوګل جان او د لوریانو نامې مې هم مشته خو سواده دي نو اختیار یې د هغې دی. ناوې ده چې کړې ده په خپله خوښه دې کړې ده؟ نه دا خو بس په وړوکوالي راته ویلې وه. ته یې خوښ وې ځکه ښایسته خو ته ډېرې ماشاءالله. نه داسې کیسه بالکل نه شوې خو په وړوکوالي راته ویلې وه. زما د ماسي لور د تاسو ورته ترور وایي موږ ورته ماسي وایو د مور خور مې وه نو بس هغه بس زما په نوم وه او زه د هغې په نوم وم بس هغې سره مې واده شوی دی مکه واده نه غاړه کې او بالکل اوس چې یو بل نه ویني یو بل پسې خفه یو په خدای کې نو نه ولې چې اوس بل واده کې څه خنډ بیا و؟ نه ما د بل واده چې ته سوچ هم نه دی کړی. یا څه خبرې کړې چې نه بالکل مې نه بیخي به چا د زړه اړو بایللی نه دی جي. نو بایلل دا زه کله کله دې ملګرو ته وایم داسې جینۍ ما نه ده لیدلې چې ما ته یې کتلې دي. دا خو بدقسمته خبره چې عزیز مانیروال غوندې ښکلي ځوان نو لکه زه ما نه ده لیدلې لکه چې ما ته یې کتلې دي خو تا ورته به کتلي نو دا ما ته یې ځکه نه دي کتلي چې ما ورته نه دي کتلي. ډېر ښه څه دې خیال دی عزیز لالا د پښتو د مستقبل په هکله راته د ژبې مستقبل خو داسې ده چې د مخکې نه پښتو ژبه ښه ده په ترقۍ باندې او د مایوسۍ هېڅ خبره نشته ځکه چې اوس دا ځوانان کم تعلیم یافته رسېدلي دي د ژبې په اهمیت او افادیت باندې پوهېږي. څوک پکې ایم ای کوي څوک ایم فل او بالکل او ژبه به هله ترقي کوي څنګه چې تاسو سره وختي نورالامین صاحب خبره وکړه چې دا ډوډۍ ژبه شي د نصاب ژبه شي زموږ د دفتر ژبه شي د روزګار ژبه شي نو چې تر څو پورې دا پښتو ډوډۍ نشي ورکولی روزګار نشي ورکولی نو دا څوک نه لیکي او نه چې کوم دی نو لولي. نو دلته د پښتو 2 اخبارونه راځي 3 پرچې هیواد هغه هم څوک نه اخلي. په شاباس کې به چې کوم دی نو یو په صفه پښتو راتله هغې نه پښتو ختم شو نو شاباز هم اوس څوک نه اخلي. نو هغه 15 پرچې حکومتونو ته که نه مینتونه نه زما خو دا 8 کال دی چې زه د خپلو لیکوالانو شاعرانو ملګرو ته وایم چې د هر چا تنظیم شته مرکزي زموږ تنظیم نشته نو دوی ته زه یو ځلې بیا خواست کوم ستاسو د ټلویزیون په وساطت باندې چې یو مرکزي تنظیم پکار دی چې د لاندې نه شروع شي. دلته کې 13 ټولنې صوبای کې دا 13 واړه موږ ضلعي تنظیم ته راغونډې کړو صدر سیکرټري د ضلعي ممبران شي نو څومره به جوړ شي 14 به جوړ شي د دې ضلعي صدر سیکرټري بیا د مرکز ممبران شي نو څو ضلعي دي دلته هر څو چې دي ما ته خو یاد نه دي نو هومره به جوړ شي او بیا چې کوم دی نو زمونږ چپټرې دي دا د کوټې چپټر دا د کراچۍ چپټر دا د خلیج بهر چې کوم دي که نه پښتانه او ډېر شتمن پښتانه دي چې یا لیکوالان شاعران او د ژبې په اهمیت پوهېږي نو زما په خیال د دې تنظیم ډېر زیات ضرورت دی او چې دا تنظیم مخې ته راشي نو زمونږ د پښتو د اواز به مضبوط شي. مونږ وایو پښتو تر 10مه کړه خو استاز خو له نه ورکوو که نه پوسټونه او کریټ نه کړه وله که نه
نو چې دا تنظیم مخې ته راشي نواز او دا زمونږ آیني او جمهوري حق دی په جمهوري لاره باندې ووایه جي او غزل ووایه خودپرسته خودپسنده یاره لاړم خودپرسته خودپسنده یاره لاړم زما ډېره عقلمنده یاره لاړم زما وخته زما بخته زما تخته زما وخته زما بخته زما تخته زما مرګه زما ژونده یاره لاړم او لیونتوبه ښه شوه ویښتې کړم له خوبه لیونتوبه ښه شوه ویښتې کړم له خوبه ستا زانګو دې وي ځوړنده یاره لاړم او د کامونو وي ښایست په کلتورونو د کامونو وي ښایست په کلتورونو پښتانه پکې دوچنده یاره لاړم او د ژوند سر ته رسېدوم آسان نه د ژوند سر ته رسېدوم آسان نه و په ما وچورلېده جرنده یاره لاړم ورورولۍ عزیزولۍ پښتونولۍ له ورورولۍ عزیزولۍ پښتونولۍ له د مابڼ نه تر میونده یاره لاړم مننه باچا صاحب ډېره ورورولۍ عزیزولۍ پښتونولۍ له د مابڼ نه تر میونده یاره لاړم ته عزیز لا دا د یو کلي مانیره یو تاریخي لږ د مانیره په شاعرانو شخصیاتو راته مختصر اول خو بچګي په خیرانې ته وایم چې راغلی دلته او دا دومره لار دې ووهله او دلته راغلي سپینه خبره ته کوم ستاسو حق و او تاسو به وخت نه راکولو کنه ما خو شپږ میاشتې مخکې دا خو ستاسو حق بالکل ډېره مننه خوشحاله اوسئ او ستا پروګرامونه زه ګورم او ډېر د معیار او یو نوي انداز سره دا سلسله روانه کړې ده او هیله لرم چې دا به همدغه شان روانه وساتي د مانیری په حواله د خبرو وکړه نو مانیری یو سیاسي بیکګراوند هم لري او ادبي بیکګراوند هم لري او ډېر ښه شاعران پکې پیدا شوي دي او اوس پکې نور هم نوي ځوانان هم لګیا دي او وزر لپوي او په واسطه ځان جوړوي زمونږ په دغه مشرانو ملګرو کې لکه تسکین مانیروال ارواښاد الله پاک دې وبخي زمونږ نه 3 میاشتې مخکې جدا شو وفات شو او معراج مانیروال او ورسره بیا تړلی عزیز مانیروال دا زمونږ په دغه کول کې دا زمونږ مشران ملګرو چې دوی شاعري کوله او د دې نه مخکې یو باچاګل استاد و هغه داسې ولسي شاعر و د هغه یو کتاب دی داسې هم چاپ شو هغه دومره نوم او د هغه پېژندګلوی نه پیدا کړې خو بیا دا تسکین مانیروال او عزیز مانیروال چې دوی د شعر دغه روان کو نو دوی د خپل نوم سره د مانیروال لفظ ورسره ولګو او بیا د دوی د شاعري چې وه نو په 1900 کې تسکین صاحب یو نظم لیکلی و چې ښه خوش سارا وي زه ستا وې ته زما وې زمونږ بېله دنیا وي او په هغه وختونو کې بیا دا د رباب او منګي او ستار سره دا په دې حجرو کې وویله شو دا ډېر زیات مشهور شو بیا د نوو سندرغاړو کې فیض شاه باچا دي او چې څومره هم سندرغاړي دکه نظم هغه یووي د هغې نه پس بیا د عزیز مانیروال شاعري هم ډېره زیاته کمپوز کړو بس چې کوم غزل به یې لیکن هغه به په هغې کې به د موسیقیت نه ډک او په هغې کې خاص کر هارون باچا بیا یو غزل وی شیخ په غلطه ری خطا دی سر په مخ به نو دغه غزل بیا ډېر زیات مشهور شو ډېرو خلکو ته ورسېده د دې نه علاوه تصور مانیروال ډېر ښه شاعر دی زمونږ کیسر مانیروال دی جان بادر لالا دی او ځنې په دې ځوانانو کې بیا زمونږ د عزیز صاحب زوی دی انتظار عزیز هغه هم ډېره ښه شاعري کوي سهیل جمال دی شاهد کماش یو هنرمندان پکې شته په مانیری کې زمونږ یو دغه دی ستار نواز وهاب ګل استاد او دا ثوابه د علماو خاوره ډېر لوی
مانیری کې علما او دغه څوک مشهور دارنګ په مانیری کې ډېر لوی لوی علما تېر شوي دي. فضل حسین مولوي صاحب چې و هغه ډېر لوی عالم و او ډېره مدرسه به په مانیری کې څلور ډېر زیات شاګردان مدرسه شته دي. او د دې نه علاوه بیا د هغه زوی مولانا باچا خان صاحب جمعیت علما اسلام سره هغه دغه هم لره سیاست یې هم کوو ورسره بیا هغه خپله درس دغه به هم کوو سلسله به هم روانه. ادب ته د دې مشرانو راوستې او که نه دوی نه بغیر ستا یو خپله لاره زه خو چې فکر کوم لکه خپل ژوند ته ګورم په وروستو لاړ شم نو په پرایمري سکول کې چې کله ما سبق وی نو دا په کتابونو کې دا نظمونه چې به وکړو د اردو به وکړو پښتو به هغه نظمونه ما ته په ما به ښه لګېده او زمونږ یو چیلی راغی وایي هغه ټول نظمونه لکه مونږ ته یاد او ما به هغه دا دی چې ما په ترنم کې هم ترنم هم کې نو دا خو چې بیا یو غزل ته ترنم کې امین صحیح ده نو هغه بیا سلسله داسې چې روانه شوه تقریبا لسم جماعت کې چې هم په شپږ اتیا کې نو زه داسې ورو لفظونه ما موزون کړی شو او په دغه کال کې د باچا خان کتاب زما ژوند او جدوجهد د غني خان کلیات او د اجمل خټک ګل پرهر د غیرت چغه دا کتابونه مال یو خدای خدمتګار یو زوی راکړه نو دا درې واړه کتابونه په دغه کال شپږ اتیا اوه اتیا کې دا ما ولوسته او د دې نه بس بیا داسې د شعر او ادب سلسله باقاعده روانه شوه او بیا کله چې په اوه اتیا کې زه په کالج کې سبق وی زمونږ د اردو یو استاد اقبال نعیم رحماني نو هغوی موږ ته یو ځل هغه وی چې زه دغه ته ځم په امتحاني ډیوټایله نو زه به یو دوه میاشتې یم زه تاسو ته یو کار حواله کوم تاسو به یو کاپي والې ډایري به لیکئ نو دا به داسې وي چې لکه زه تاسو له د اردو کلاس اخلم نو هغه ډایري چې شروع کړه نو هغې سره بس زما بیا د لیکلو لوستلو ده سلسله باقاعده روانه شوه او بیا موږ کم ملګرو نورالامین یوسفزی صاحب عزیز مانیروال جان بهادر لاری دا ټول ملګري مشران چې وو بیا موږ یو تنظیم هم روان کړه کام کلم صحابه او هغه بیا تقریبا چې زه او نورالامین صاحب د هغې یو شل دوه کاله د هغې صدر او زه یې سکتر وم سره نصر نه نصر خو دا ولې تم نه لیکي عزیز لالا هم نه لیکي او ما خو د ژوند هم بیا دارنګې خلکو سره ستا څه دی که نه نصر خو ما لیکلی دی لکه د سپکدسته غوندې نصر تکل شو خاکه شوه کتاب دې نه دی چاپ او کتاب مې نه چاپ کتاب په کوم نوم چاپ دی زما د شاعرۍ کتاب ماته جانان ووایه په نوم باندې چاپ دی په کال 2014 کې واده په کوم کال کې 2002 کې شلم اپریل 2002 څنګه دې کړی بس مور او پلار مور سم وه ده ښه خوشحاله نه وایي شاعر جنګ جګړې نه بالکل نه بالکل نه او چې دویم واده درله کوي ناوې به د بغاوت کوي نو بغاوت خو ظاهره خبره ده چې لکه زنانه چې وي نو هغه یې دغه نه برداشت کېږي زړه خو دې کېږي که نه که نه نو زړه خو که کېږي هم نو لکه ګرانه ده نشي کولی نه لکه د نورالامین صاحب دی د ناوې مخکې رنګ زیړ او شین شي که نه بس زیړ او شین نه کېږي خو دا ده چې لکه زورور یم دوه پاغونده انور ده او لور مې د هغه په اووم جومات کې سبق وي او زلان انور دی هغه په لسم جومات یور وایس ټي وي لندن دی ستاسو کوربه ستاسو باچاجي صابر شاه صابر او د پښتنو سوچا پښتنو خاوره ده ثوابې ده راغلی یم د استاد عزیز مانیروال او قدرمن انور مانیروال صاحب سره یو بې تکلفه مرکه روانه ده دا زما د دېرشو کالو ملګري دي نو ځکه لږه بې تکلفي به پکې هم وي به هر حال کې یور وایس ټي وي لندن تاسو طرفه نه وي سبسکرایب کړی دا خواست کوم چې دا ټي وي خامخا سبسکرایب کړئ او د پښتونخوا غږ خپرونه لایک کړئ انور صاحب جی ته خو یو غزل ترنم کړی باچاجي دا ماحول د خاطر څنګه ځکه چې ته خو ترنم کې ما ته امین صاحب په لاره مو زه وایم لکه زه لکه ما ته موقع برابر شوی نو زه به نن یو سندرغاړی وم
په ما کې دننه یو سندرغاړی پټ دی خو لکه بس هغه خو نه اختلاف نه خو لکه هغه ماحول د کلي او دغه داسې دی هغه موقع خو هغه وخت سره برابر نه شو که نه دا خو سندرغاړی چې ماشوم وي نو د هغه اواز هغه شي بیا هغه شوق ولې نه پوره کېږي درس او تدریس سره وابسته یم او لکه اوس نه شو کولی که نه هغه سلسله نه شو غزل عباس هم ناست دی او د مشران هم ناست دي چې ستا غزل یو غزل به ووایم په ترانم کې سپینو کړلو تور کلی دا زمونږ کور کلی سپینو کړلو تور کلی دا زمونږ کور کلی سو شو چې غلی دی سو شو چې غلی دی دا د ټنګ ټکور کلی دا زمونږ کور کلی داسې بې وفا سره داسې بې وفا سره نکوم نور کلی دا زمونږ کور کلی صبر کانور زړه صبر کانور زړه نکیږي په زور کلی دا زمونږ کور کلی ډېر ښه انور مانیروال صاحب سارمان د په زړه شته د دویم واده نه بغیر نو ارمان خو چې دا ما خبره باندې خو لګېده څنګه دی وخاندل ارمان خدا را بچي چې د پښتنو د حالت ته چې ګورو د بدې ورځې ته دا هره ورځ د ماکې د مرګونو او د وینې زوی نو دغه یو ارمان لرو چې الله پاک دې په دې د انګریزانو خوره سمه ده د عربو خوره سمه ده دنیا سمه ده پښتنو کې ورانی ده الله پاک دې په دې تاریخي خوره نو الله پاک دې په دې تاریخي خوره باندې امن راولي دا یو ډېر لوی ارمان دی او دا زمونږ ټولو ملګرو چې کوم زمونږ سنسټیو ملګري دي حساس ملګري دي لیکوالان دي او سیاسي مشران دي د هغو ټولو هم دغه یو ارمان دی چې الله پاک دې په دې خوره باندې امن راولي ځکه چې دا کام ډېر ټیلنټډ دی د دې ځوانان او په دې خوره کې دا د خزانو نه ډکه د دې بلا څه پراته دي او چې لږ دی د وخت او حالات ورته برابر شي او امن راشي نو تاسو به وګورئ چې دا کام او دا خوره په ټوله دنیا کې وځلېږي. کوم کتاب دی را روان دی نوی بله خبره دا چې تا یو دوه تالیفات هم کړي ما ته د هغې ذکر هم ونه کړو ما یو دوه کتابونه د مزدورانو په حواله باندې دلته زموږ یو د مزدورانو تنظیم دی پاکستان ورکرز فیډریشن نو هغه یو دغه وکړه چېرې په دې پښتو کې چې څومره په مزدورانو شاعري شوې دا راغونډول پکار دي نو دغه کار د ملګرو بس ما ته حواله کړه اسان نو ګران کار و په پښتو ادب کې په مړو او ژوندو شاعرانو کې هغه راغونډول نو
خو هغه موږ راغونډ کړو هغه په 2 کتابونو کې هغه چاپ کړو او څه نام یې د یو کتاب نوم دی تا ته سلام مزدوره او او د بل نوم دی تا ته انعام مزدوره نو دغه 2 تالیف دي او بل نوې کتاب زما کمپوزنګ روان دی ها نو هیله لرم چې داسې 2-3 میاشتې کې چاپ وشي چاپ نو خرڅېږي مو که نه هسې چاپ کېږي نو کتابونه خو دا ده چې اوس د پښتو مارکیټ ډېر بد نه دی ځکه چې اوس وختي ما یو دغه یو پوسټ وکړ د آفتاب ګلبند هغه یو نثرم باندې یو کتاب لیکلی دی او هغه پکې دا خبره کړې ده چې د شاعرۍ کتابونه هم خرڅېږي خو اوس مارکیټ دومره حده پورې ښه شوی دی چې د سمیع الدین ارمان د نثر کتابونه چې دي نو هغه چې څنګه چاپ شي نو هغه خلک یې واخلي لکه د پښتو مینهوال او لوستونکي زیاتېږي قدرمنو عزتمنو ملګرو د عزیز مانیروال صاحب او انور مانیروال صاحب مرکه خبرې تاسو واورېدئ او دا د پښتو هغه 2 محسنین دي هغه 2 عزتمن مشران دي چې زه د دوی دپاره پېښور نه راغلی یم دوی سره ډېرې خبرې هم کېدې شوې خو دا د ماښام لړه او خړه هم راخورېږي او رو تیاره هم زیاتېږي او واپس زما د پېښور اوږد سفر هم دی به هر حال دارنګ مشرانو سره به انشاءالله چې بیا کینو بیا به دوی سره خبرې کوو ثوابې ته به بیا راځو دلته ډېر لوی هستۍ دي دا د کالو خان او ګجو خان او باکو خان خوره ده دا د ډېرو لویو اتلانو د خدای خدمتګارانو خوره ده د علماو خوره ده د لویو شاعرانو ادیبانو خوره ده او کوشش کوم چې دلته نه زه بیا نور په درزنونو پروګرامونه یو سم او تاسو ته مخکې کېږدم بیا هم درته وایم که یور وایس ټي وي لندن تاسو تر اوسه نه سبسکرایب کړی د دې ټي وي معیاري پروګرامونه تاسو ګورئ دا سبسکرایب کوئ چې زما نور پروګرامونه تاسو له مخې له راشي او چې کم تاسو نه وي تر اوسه اورېدلي او کتلي چې هغه تاسو وګورئ او زما د پښتونخوا غږ خپرونه خامخا لایک کوئ اوس خپل کوربه خپل باچاجي صابر شاه صابر له اجازت ورکوي د لوی الله پامان